تاسو خستړي یې او زه خبرې نه کوم زه به صرف یو تازه غزل وایم خو دوه ضروري خبرې دي کوم د ټول ناول خو ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو زموږ په بلنه باندې دا دومره اوږد مزل وکړو او راغلی موږ ستاسو هیڅ خدمت نشو کولی ستاسو هیڅ میلمستیا نشو کولی چې زموږ څه وسي بس د هغې مطابق څه لږ ډېر در غریبي به یې هغه ستاسو په خدمت کې حاضره موږ خو که زموږ وس کېدی نو چې موږ یو د خپل کور نه په هلیکاپټر کې راوچت کړی او دلته م په دې ګراونډ کې بار کوزولی او دلته راتلی او بیا م په اس باندې سور راوستی دی حال ته او یا دا څلور پنځه لارې چې کومې راغلي دي د دیر نه او د چترال او باجوړ نه چې راغلی او د سوات نه او بیا د پېښور مردان او د نورې پښتونخوا نه چې لارې راغلي چې په دې باندې مونږه په دې خاص ځایونو باندې تاسو دپاره ښایسته ټانګې ودرولي وي او په هغې کې م یو راوستی او بیا هم دلته یو مشین جوړ کړی وی یو تلم لګولی وي او په هغې باندې م تاسو د ګلونو سره تللی او یا مو د سرو زرو سره تللی او یا هم د زمرودو سره تللی او ستاسو درناوی کولی خو افسوس دی چې زمونږ هم دومره وس کېږي هغه ټپه ده چې عالمه یو تر بل زارېږئ ما د محفل یاران لیده چې خاورې شونه زمونږ دا ښکلي مشران چې دي د دوی قلم د دوی کار د دوی زیار د دوی رول دا نه خاورې کېږي دا هر یو په ځان کې په خپله یو اکیډمي ده دا هر یو په ځان کې هر څه دي نو زه ګڼمه چې مونږ ټولو له پکار دي چې هغه ټپه ده چې د مینې یو ټولګی علم دی د مینې یو ټولګی علم دی د بیلتانه سره د شام پورې فوجونه مونږ صرف د مینې یو بهانه پیدا کړې ده او په دغې م تاسو راټول کړي یئ مونږ د خپلو ټولو ملګرو زموږ د مرستیال لیکوال ملکنډ چې څومره ملګري دي هر یو په خپل ځای څوک خاموش لګیا دی کار کوي څوک بره راځي زموږ د طرفه خبرې بختروان عمرخیل صاحب کړي دي شوي دي نو زما سره نورې خبرې زه نه کوم یا شاکر صاحب کړي دي یا ناصر امین صاحب کړي یا ګور صاحب او د هغې نه علاوه ستاسو د طرفه خبرې ټولې تاسو کړي دي نو زه صرف مننه کوم ستاسو ټولو او د راتګ به ډېر زیات خوشحاله یو چې مونږ د موقع له تاسو راغلی او زموږ سره مینه شریکه کړه بس زه تاسو ته یو غزل وایم د هغې نه پس به د دې اتلانو سره دلته دا مشران به مخکې ودرېږي دا کشران به بره راوخیږي او یو تصویر به وباسو د هغې نه پس به بیا ډوډۍ او مونځ وخت زه تاسو ته غزل وړاندې کوم او ستاسو توجه غواړم بالکل تازه غزل له هیڅ چاته مې نه دی ویلی ځان ته مې هم لا نه دی ویلی هلکه ډوډۍ والا شور به نه کوئ که زه غزل نه ویم کچن والا شور به نه کوئ پیریان ډولۍ کې د مشکڼو سره وګډېدم پیریان ډولۍ کې د مشکڼو سره وګډېدم ستا په کوڅه کې د خسڼو سره وګډېدم پیریان ډولۍ کې د مشکڼو سره وګډېدم ستا په کوڅه کې د خسڼو سره وګډېدم په تصور کې مې وزر وشول دروال وتمه په تصور کې مې وزر وشول دروال وتمه ستاسو په بام باندې چرچڼو سره وګډېدم او خویندې خوشحاله وي نو زه هم په ځان پوه نه شوم خویندې خوشحاله وي نو زه هم په ځان پوه نه شوم په خپل واده کې د خورلڼو سره وګډېدم مننه جي مونږ د ملکنډ دا خلک چې دي مونږ خویندې چې دي خویندې یو د ترور لور ماما لور تره لور دې ته خورلڼې وایو خویندې خوشحاله وي نو زه هم په ځان پوه نه شوم په خپل واده کې د خورلڼو سره وګډېدم او اوبه مې وس کې د چینې نو بلها وږی شومه اوبه مې وس کې د چینې نو بلها وږی شومه نن په مایره کې د کرکڼو سره وګډېدم او تا مې په زړه کې د ځوانۍ تارونه بیا وچېړل تا مې په زړه کې د ځوانۍ تارونه بیا وچېړل په ټیټه ملا د سپینو سړو سره وګډېدم
مننه. تا مې په زړه کې د ځوانۍ تارونه بیا وچېړل، په ټیټ املا د سپینو سڼو سره وګډېدم، او ملک احمد او گجو خان او کالو خان را یاد شو. ملک احمد او گجو خان او کالو خان را یاد شو، په ثوابۍ کې د مندړو سره وګډېدم. او چې د مینې د کتاب ورستی صورت ختم کو، چې مې د مینې د کتاب ورستی صورت ختم کو، اتڼ مې واچو د چڼو سره وګډېدم. مننه جی. چې مې د مینې د کتاب ورستی صورت ختم کو، اتڼ مې واچو د چڼو سره وګډېدم. چې د ژوندون او د مرګون په فلسفه پوه شوم، چې د ژوندون او د مرګون په فلسفه پوه شوم، په ادیره کې د بیکړو سره وګډېدم، او حسن دې داسې وارخطا کړم چې خبر نه شوم. حسن دې داسې وارخطا کړم چې خبر نه شوم، د اباسین د چپو ګڼو سره وګډېدم، پیریان ډولۍ کې د مشکڼو سره وګډېدم، ستا په کوڅه کې د خسڼو سره وګډېدم. ډېره مننه، ډېره مننه. مونږ د دې هال د اونر د دې مالک چې دی سلمان خان، د هغه ډېره مننه کوو چې د دې بنیاد د دې غونډې